افغان ځواکونو 380 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر طالبانو چڼهیز عملیات، هوایي بریدونه او له یادې ډلې سره مخامخ جګړې ترسره کړې دي چې په پایله کې 380 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملي دفاع وزارت څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په ننګرهار، لغمان، کندهار، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، هلمند او کاپیسا ولایتونو کې ترسره کړي دي چې په پایله کې 280 طالبان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره په یادو عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې، مهمات او 13 کړي هغه ماینونه چې د خلکو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای شوي وو هم افغان ځواکونو کشف کړي او شنډ کړي دي. باید یادونه وشي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو پر طالبانو خپل عملیات ډیر سخت کړي چې هر ورځ له 300 څخه پورته طالبانو ته مرګ ژوبله پکې اړوي. بلخو افغان ځواکونو نن زابل کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو تیر ورځ د زابل ولایت شینکۍ ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 11 طالبان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. همدارنګه په یادو عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل